السلام علیکم. ګرمۍ موسم دی. ځینې خلکو ته ډېره زیاته ګرمي محسوسېږي. یو خو نارمل ګرمي وي، خو ځینې خلک داسې وي چې که سوري ته ناست وي، پکې ته ناست وي، نو هم یې ډېره ګرمي کېږي. د لاسو تلي سوځي، د خپو تلي سوځي، د مثانې ګرمایش وي ورته تشې میتیازې چې کوم دي هغه ډېر زیات سوځي. نو هغې لپاره یو بهترین 3 دوايانې درته ښیم، هغه تاسو استعمال کړئ. د لاس خپو ګرمایش به مو ختم شي، د مثانې ګرمایش هم ورسره ختمېږي، او د نارمل نه سیوا ګرمي محسوسېدل هم ورسره انشاءالله ختم شي. په دې کې لومړي نمبر چې کوم آیټم دی صفوف ټانډک راځي، دا پاوډر دي، صفوف دي. د دې په استعمال به د مثانې ګرمي ختمېږي، ورسره چې چاته څه انفیکشن وي، تشو میتیازو انفیکشن وي، هغه هم ورسره ختمېږي. تشو میتیازو کې سوځېدل راځي یا رکاوټ وي پکې، یا د بدن ډېره زیاته ګرمي محسوسېږي، نو صفوف ټانډک سره به هغه ختم شي. د دې قیمت دی 280 روپۍ، 280 دی قیمت دی. د دې استعمال څه طریقه د دې سره تاسو بل یو سیرپ استعمال، شربتي بزوري. شربتي بزوري چې کوم دی دا هم به جګر ګرمایش کې، مثانې ګرمایش کې، د تشو میتیازو سوځېدو کې ګرمي ډېره زیاته کېږي. نو هغې لپاره دا ډېر بهترین دی. بدن بالکل یخ کي، ګرمي هم کمه محسوسېږي، او چې د تشو میتیازو سوځېدل وي یا د لاسو خپو تلو سوځېدل وي نو هغه هم ختمېږي ورسره. طریقې استعمال د دې زه تاسو ته ښیم. خو درېیم نمبر باندې چې دې سره کوم سیرپ، اکسیر جګر سیرپ. اکسیر جګر د دې استعمال چې تاسو کوئ دا 3 مڼه کمبینیشن دی. 3 مڼه په یو ځای تاسو استعمال کوئ په یو وخت کې. نو چې دا تاسو استعمالوئ، د چا کوم خلکو لاس خپو تلي سوځي یا ګرمي ډېر زیاته کېږي، ګرمایش ورته محسوسېږي، نو انشاءالله به هغه ختمېږي. یو ګیلاس اوبو کې به تاسو شربت بزوري 2 چمچې واچوئ، حل به یې کوئ. دې نه به 5 ګرام یعنې وړه چمچ هغه به صفوف راواخلئ او به وخورئ. ورپسې به هغه اوبه وڅښئ کوم کې چې شربت بزوري تاسو 2 چمچې اډ کړي وي، اچولي وي، هغه اوبه به وڅښئ. د ستاسو د دې یو ډوز برابر شولو. اکسیر جګر سهار غرمه ماښام د دې 2 چمچې څښل دي. اکسیر جګر نه 2 چمچې سهار غرمه ماښام څښل دي. په نهاره مڼه دواړه څښلی شي تاسو. دا تاسو نیغ په نیغه ډایرکټ بس کوئ. بزوري به تاسو یو یا 2 ټیمه په یو ګیلاس اوبو کې 2 چمچې اچوئ، او ورسره به صفوف ټانډک چې کوم دي دا به 5 ګرام وړه چمچ دا تاسو خورئ او دا به ورسره څښئ. دا تاسو یو میاشت د استعمال وکړئ د دې 3 ونو دوايانو. انشاءالله دغه مسلې چې کوم ما ذکر کړې دا به دې سره ختمې شي. د دوايانې که تاسو ته نه میلاویږي نو تاسو ته شبیر هربل سټور جهانګیري کې میلاویږي. که چېرې تاسو ویډیو ګورئ او تاسو د سټور سره نږدې پاتې کېږي نو تاسو راتلی شئ، پخپله دا دوايانې وړی شئ. او که چېرې تاسو لرې پاتې کېږئ او غواړئ چې یاره موږ ته دا میلاو شي نو تاسو آنلاین هم اډر کولی شئ. تاسو به ستاسو په پته باندې د پاکستان پوسټ په ذریعه باندې انشاءالله میلاو شي. امید دی ویډیو به تاسو له فایده درکړي. داسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ د مارا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.